الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علماؤنا في كتب العقائد السحر حق وقال أيضا العلماؤنا العين حق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مرګرو دوستانو معززو محترمو آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدسه او حدیث می د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه ویناو کړو می لستل تاسو اوریدل مرګرو دوستانو دا د الله د طرف نه یو امتحان دی د الله د طرف نه یو تکلیف مسلط شوی دی دا تکلیف او دا امتحان د وجه نه زمونږ د معاشره ډېره زیات په لرزان ده او ډېره زیات په تکلیف کې نه راغلې ده زمونږ د یاداشتو بلکې زه یم چې انشاءالله ستاسو د یاداشتو به هم داسې څه تکلیف او مصیبت په دې طور باندې زمونږ په دې وطن باندې او زمونږ په دې علاقه باندې او په دې خلکو عمومي نه راغلي دا د الله د طرفه زه ورته عذاب نه ویم مونږ د الله د عذابونو نه په امان کې وساتي خو دا د الله د طرفه په مونږ باندې یو امتحان دی یو څو خبرې زه تاسو سره کول غواړم او هغه خبرې دا راغلي دي چې اوله به تاسو په دې باندې صبر کوئ صبر د ټولو نه عظیم الشان هتیار او د ټولو نه عظیم الشان وسله زموږ لپاره فی الحال صبر راغلی ده دا صبر به تاسو په ډېرو اطرافو باندې او په ډېرو جوانبو باندې کوئ که تاسو بالفرض کورونو کې نه ناست یې تنګ شوي یې په دې باندې به هم صبر کوئ که ستاسو دکانونه بند دي یا ستاسو کاروبار بند دي یا ستاسو نوکرۍ بند دي یا ستاسو فیکټرۍ بند دي یا ستاسو په ماهانه آمدني باندې اثر پروت دی په دې باندې به هم صبر کوئ بیا چې کوم صاحب الاستعداد خلک راغلي دي ما ملګرو تاسو ته ووی دا د امتحان وخت دی او د دې امتحان په وخت کې پوی سنجیده د الله نه یریدونکي قومونه او معاشرې دا داسې یو تعلیم نورو معاشرو ته ورکوي چې د نورو معاشرو دپاره یو سبق وګرځي مونږ چرته دا نه ویو چې بس
دا بیماری ده او دا چل دی او بس دا د الله د طرف نه ده، دا یقیني د الله د طرف نه ده. د بیماری څه کار دی چې دا بغیر د الله د اجازې نه ولګي انسان ته. د بیماری هغه پلار هم نشي لګېدی. دو قسمه حدیث په دې کې نه راغلي دي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا عدوا ولا طیر ولا حامه، بیماری مماری لګېدل نشته، دا یو. خو سره د دې نه د دې مخالف نور حدیث راغلي دي. حدیث کې راغلی دی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وفد راغی هغه کې یو جزام مجزوم سړی و. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بس تا بیعت ما قبول کړی دی هلته کښېنه. دغه شانتې د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې طاعون راغی. اخار حضرت عمر رضی الله عنه بالکل بند که، نه به ورته څوک تلل او نه به دغه اخار نه څوک پرېښودل. دا اشیاء ځان له اشیاء راغلي دي. خو زه تاسو په یو بل شي باندې وروسته پیول غواړم. اوس تاسو کې به ډېر خلک داسې راغلي چې مطمئن به وي او د دې اطمینان د وجې نه به د لاکډون انجوای کوي. ستاسو لفظ مې تاسو ته ووي، خو داسې ډېر خلک به راغلي چې هغه به د انجوایمنټ او هغه به دا شی به د هغوی پسندیده نه راغلی. تو خو به دا انجوای کوې، تو خو به د دې نه خوندلې. بینک بیلنس به د 10 लाख روپۍ په بینک کې پرتې وي او 13 منه غنم به په خمبه کې پرتې وي، سبزي به دې خپله کېږي او 2 میخې به راته ولاړي. ته خو به انجوای کوې. خو ډېر غریبانان دي چې هغه دا انجوایمنټ نشي کولی. ګوره ډېر دیاري کښتي. ما پرون یو ځای کې جنازه کې تقریر کو چې ګورې خدای ته وګورئ، الله ته وګورئ. په دې وخت کې چې دا مصیبت او امتحان په تاسو راغلی دی، خپل ځان ځانې ونه کې ګورئ چې به زما سر لري او بس زه به کوم. نه نه نه، دې کې به د خپل ورور، د خپل ګاونډي، د غریب، د بې کس، د دیاړي مار، د هر هغه کس چې سفید پوشه کس راغلی دی. یو نقطه زه تاسو ته دا بیانوم چې ګورې کوم غریبانان دي نو هغوی ته هم خلک زورزي سره راشن وله ورکوي. چې کوم مالدار دي خو مالدار دي، خو ډېر داسې خلک شته چې هغوی په قطار کې نشي ودرېدی او ډېر داسې خلک شته چې هغوی له څه امداد ورکې او هغه ته فیسبوک ته خېږي نه هغوی د دې امداد نه بیا کناره کش کېږي. فیسبوکي امدادونه پرېږدی، د الله د رضا لپاره امداد شروع کې او سره د دې نه چې د الله د رضا لپاره تاسو امداد شروع کوئ، تاسو کوشش وکړئ چې د هغه خلکو تلاش وکړئ، لټون وکړئ، ډډون وکړئ چې کوم یقیني بېوسه دي خو خوله نشي کلا وهلی، په قطار کې نشي ودرېدی، ډېرې ګڼې ته نشي ورتلی، سوال نشي کولی. د هغه خلکو ډېر زیات خیال وساتئ. او نور الله پاک دې ټولې دنیا ته وښوله، داسې یې ورته وښوله که نه چې دا ټول قوتونه او طاقتونه او دا اکنامي او دا ټول لوی بجټونه او دا ټول لوی د زور او د طاقت چې په پوزه باندې به یې مچ نه پرېښوده، هغه ټول الله تعالی د یو داسې شي د وجې نه کېنول په ځمکه باندې چې د چا پلار لا لیدلې هم نه دی. تاسو لیدلي دي وایه 15 کسان راته ناست دي، خو څه خبرې خو به کوو که نه، جومات خو راته ټول تش پروت. دا حال دی زموږ. تاسو سوچ وکړئ په دې جومات کې به د هغه ځای پورې خلک ولاړ، د لرې لرې دا مخلوق پراته. اوس موږ ته 15 کسان ناست دي، خو موږ به په دې صبر کوو د الله. خو دې ټولې دنیا ته الله تعالی خو چې دا غټ امتحان د باندې لا راولم، اله خدایا دا لا چا دا ورکوټ امتحان دی، ورکوټ د الله په لښکرو کې او د الله په مخلوقاتو کې ورکوټ مخلوق دی، چا لیدلی هم نه دی. بغیر د خوردبینونو نه او بغیر د آلاتو نه څوک لیدلی هم نشي. خو دا وطن یې دله ودرولې او دا وطن یې دله را په مخه کړې. نو چې دا وطن یې را په مخه کړې ودرولې، نو دا به یوازې په تاسو نه دی ګورې دو نه وایې. نه نه نه، دا په پاکستان یوازې نه دی، دا په مسلمان نه دی، دا په نوم انسانیت او نوم بنیاد مالو دی. لوی لوی ښارونه د نیویارک او د لندن او د شیکاګو او د پیرس او د ماسکو او د دلی او د کراچۍ دا ټولې ولاړې راغلي دي. دا د الله یو تکلیف دی. مونږ د الله نه سوال کوو چې یا رب کریم زمونږ نه دا تکلیف لر کې مونږ ډېر کمزورې راغلي او مونږ حمل نشو کولی. لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. یا الله په مونږ باندې هغه مصیبت او تکلیف ما چې
چې کوم مصیبت او کوم تکلیف مونږ اوچتولی نه شو. یو دا دی چې تاسو به په دې کې احتیاطي تدابیر کوئ، دا به یقیني کوئ څو پورې چې تاسو ته حکومت ویلی نه تاسو به احتیاطي تدابیر خامخا کوئ. ګورئ په خپل دکان خیر دی په الحال مخه پکېږه، د خپل دکان په ځای باندې د ټولې دنیا د ماشومانو او د زنانو او د ځوانانو زندگی دا موږ ته بهتره راغلی ده، دا موږ ته ښه راغلی ده. یو میاشت کو ستا جیب ته یو 15,000 روپۍ رام نشي، خو دا به تا د 1,000 او د 100,000 مړو نه بچ کي. ګورې دا د تاسو ته ګپ نه لګوم، تاسو په دې دما مخه به کېږي. نو ته به احتیاطي تدابیر کې، خو زه تاسو ته یو بل شی نن واضحه کوم، اصلي ضروري شی. زما مقصد د ننني تقریر دا ما تېر جمعه تقریر ونه کړ، ځکه چې خلک نه ماله تقریر خوند نه راکوي. اوس هم خلک نشته، دا د 15 کسان ناست دي، خو زه اصل کې یو پیغام د خپلو ملګرو دوستانو ته ورکول غواړم. یو کال نه چې 2 کاله وشي چې ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې په اسرائیل کې یو جنجال شروع دی. دا ما تاسو ته ویلي، ما تاسو ته نومونه باقاعده اخیستي دي. زموږ بعضې خلک د خدای په قهر اخته دي، مونږ داسې د باطن د امورو څه خبرې وکړو، هغه په خپله باندې مړانده وي. ګپ ته نه لګوم چې ړانده وي، په دې امورو نه پوهېږي، خاندي. خو یوې نواب بابا ورته تپوس وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې وشي، الله دې تا ته هدایت درکړي. زه دا نور نشم ویلی، خو چې توس په خپله باندې په بعضې امورو باندې نابینې، نو زه ستا څه په دې اشیاو باندې بنا کړم. خو زه درته یو زما دا ملګري بعضې ناست دي او زما ټول خلفا به دا خبره مازدیګر ماښام واوري چې ما یو کال مخکې دا اعلان کړی چې په غار داود په اسرائیل کې د جادوګرو یو ټوله چې مشر ایشاویلي ده، هلکه ویلي یو کال مخکې نه بلکې زه وایم چې 2 کاله مخکې ما ویلي چې په اسرائیل کې د جادوګرو یو ټوله ناسته ده، یو خاص غار دی، غار داود ورته وایي، د قباله جادوګرو. او د هغې مشر یو زنانه ده چې ایشاویلي ورته وایي، او هغه ایشاویلي یو خاص سحر شروع کړی دی په امت باندې، په ټولو دنیا باندې، خصوصا په امت باندې. ما د خپلو ملګرو ته دا هم ویلي تقریبا یو کال مخکې، او زما د یو کال نه مخکې د هغې د تور دپاره توجهات او د دې صوفیو یو خپل اعمال دا د هر چا کار نه دی، دا د اهل تصوف او د اهل باطن او د اهل الله او د اهل تصرف کار راغلی دی. ما د خپلو ملګرو دوستانو ته کوس مات ووایي چې چا ته مې ویلي دي، نو د په سوونو زرګونو خلکو ته ما ویلي چې تاسو د دې شي رد او توړ او توجه ما ویلي چې تاسو شروع کړئ. هغه شی زیات شو مقه سحر شروع دی د قبالې والا. تاسو بعضې خلک په دې امورو نه پوهېږئ چې موږ دا خبرې وکړو، تاسو خندا شروع کړئ په دې پسې چې دی دا نسزبرګان جوړ کړي دي. قسم په الله دا د ملګري زما ناست دي او اوري به داسې کسان ما ویلي دي. ګینې زه تاسو ته وایم دا ما قاري عبدالعزیز صاحب د ارچن انبار ته دا دلته نشه شته او دغه یو کال یو نیم کال مخکې ویلي چې ایشاویلي سحر شروع کړی دی. زه تپوس وکړئ لاړ شئ وله قاري عبدالعزیز د ارچن د انبار د جامع فاروقي مدرسې مشر چې مې ایشاویلي کار شروع کړی دی، نوم مې مت اغوستی. داسې خپل خواص ملګري ما ټول په دې باندې خبر کړي وو چې هلکه جنجال جوړ دی. د هغې رد شروع ولیو الله باقاعده د دې لپاره میټینګونه کوي، باقاعده د دې لپاره د ردونو دپاره او د توجهات کې لګیا دی. دا یو فن دی، او څنګه چې ستاسو تصوف فن دی دغه شانتې د هغوی لپاره قباله یو فن دی، یو جادو دی. اوس دا شی شروع شو، د روکتام او د توړ دپاره ډېره شو، خو د تیرې هفتې نه زما په دماغو کې یو خدشه ډېره زیاته اوچته شوه. هغه اردو کې وی کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے. اوس ما ته دا پته ولګېده چې څه کېدونکي دي، غټ کېدونکي دي. ما دې ملګرو ته وختي مو ما تفتیش مو کړه، ما سترګې م پټې کړې، ما توجهات مو کړه، خو اوس دا چې څه کېدونکي دي اخوا ما ته تیاره ده. زما په خبرو راس اخوا څه ده؟ تیاره ده، فلحال تیاره ده. اوس دجال لوزي، الله دې راته نه ښیي، الله دې په خپل الله دې تباه برباد کړي. سو نور اشیاء راځي. اوس دا اخوا تیاره ده، خو دونه موږ ته پته ولګېده او زموږ ملګرو ته پته ولګېده چې کچ خونې والا کیدی شي چې داسې وبایي چې مړي ډېر شي پکې، دا هم یو احتمال کیدی شي.
نو تاسو ته زما یو څو درخواست لري، اهل فن، اهل تصوف، د تصوف او د تصرف او د دې فن کسانو ته زما یو څو درخواست لري. اول خو به حصارونه شروع کړي. دا ما مخکې تاسو ته ویلي، دا حصار به ته یوازې د خپل نفس نه کوې، دا به د کور نه کوې. زمونږ ملګري چې دا حصار کوي، د خپل ځان یې مو کوي، د ځان سره د کور مو کوي، د کور سره د کلي مو کوي، د کلي سره د وطن مو کوي، او د وطن سره د ټول امت کوي. او ما تاسو ته دا ورکوټه حصار ویلی، 7 کرته درود شریف، که غلطېږم ما ته وایه، 7 کرته درود شریف اول، بیا 7 کرته الحمدلله، بیا 7 کرته آیات الکرسی، بیا 7 کرته قل یا ایها الکافرون، بیا 7 کرته قل هو الله احد، بیا 7 کرته قل اعوذ برب الفلق، بیا 7 کرته قل اعوذ برب الناس. دا 4 قل دا به 7 کرته ووایه، یا ایها الکافرون، قل هو، قل اعوذ برب الفلق والناس، بیا 7 کرته درودو. دې باندې به وبم دوې، دې باندې به حصارونه هم کوې، دې باندې به ټول علاقه د مې خپل تصور او سوچ وکې. بیا زما خپلو خلفاو ته لکه څنګه زموږ نورو ملګرو دوستانو هم دا اعلان وکړو، زما خپلو نقشبندي خلفاو ته، دغه شان قادري خلفاو ته، دغه شانتې د سهروردي او د چشتي چې څونه نسبتونه والا خلفا زموږ موجود دي، هغوی به په خپل انداز کې دی د توړ او د رد دپاره خپل اسکار شروع کړي. او دا توړ او رد یې څنګه دی؟ دا توجه ده. توجه څنګه که په دې فن څوک پوهېږئ نو تاسو کو عام خلک کوئ، هم زما ورته اجازت دی تاسو یې وکړئ. تاسو چې کله دا حصار ووایئ نو بیا به قبلې طرف ته یا هر طرف ته سهولت سره کېبنئ. او دا یو دماغي قوت دی چې الله تعالی دی اولیاء الله له ورکړی دی. چې کښېنې نو ته به وایې چې په دې امت باندې یا په زمونږ په دې ملک باندې، زمونږ په دې علاقه باندې کوم سحر کېږي، هغه سحر ما واپس مې کړ، د الله په طاقت مې واپس کړ. دا به وایې دا مې واپس کړ، دې ته مونږ توړ وي، واپس مې کړ. د دې سره به ته په ذهن کې راولې چې دا سحر څوک کوي، دا سحر ما په هغه واپس کړی دی. دا چې ټول امت شروع کړي، دا شی به په یو میاشت کې هم ډېروي، دا به په یو هفته کې انشاءالله ختم شي. خو څوک کار نه کوي. بیا چې کله ته دا سوچ کې، دې کې به ته یو حصار هم د دې ټول ملک نه او د دې ټول امت نه راتاوې، دې کې به ته د ځان نه هم حصار راتاوې. بیا به دغه کسان تا ته متوجه کېږي او بیا به دې غربلکۍ ګوري. حصار ضروري شی راغلی. نو زما خپلو ملګرو دوستانو ته دا درخواست دی چې تاسو به توجه شروع کړئ، اعمال به شروع کړئ، او خاص کر د قبالې د دې توړ دپاره ما تاسو وختي مې ملګرو ته وویل، یو درز غوبل شروع دی د روحانیاتو په دنیا کې. خدای وکړو ما تا ته وختي وویل داسې یو درز غوبل شروع دی، هندوانې د هغه ځای نه راچک دې خوا راچک، دلته اهل الله دی هغې اخوا ورچک، دلته د ټول ګن مرکز د اسرائیل دی. اسرائیل په ټولې دنیا باندې را دغه کوي. عیسایان شروع دي، د هر چا خپل دغه عیسایان شروع دي، یهودیان شروع دي، مسلمانان شروع دي، بودیست شروع دي، د دې لپاره چې دا شی دفع شي. خو شی قوي راغلی دی په الحال. خو ان شاء الله دلته د قوت او د باطن والا خلک ډیر قوي دي، الحمدلله ډیر قوي دي. دا به ان شاء الله الله پاک لري کې. خو هغوی لا په الحال د بعضې امورو د وجې نه متوجه شوي نه دي. هغوی مو یې پرېږده چې وي لږ دا خلک وکړېږي، ګپ ته نه لګوم. ګورې ښه تاتاریان چې کله را روانو نو نجم الدین کبرا رحم الله حضرت خضر علیه السلام راغی. خضر علیه السلام چې کله را روانو نجم الدین کبرا ورته وایي دا څه کوې؟ کوم طرف را روان؟ تاتاریانو په لښکر کې را روان. وایي ته خو ما لا پرېږده، ته وګوره د دې د سر د پاسه څه روان دي. چې ویې کتل د اهل تصرف اولیاء ارواح را روانو په هغې کې، او جنډې ورسره د کافرو په لښکر کې را روانو، او چغې والي یا ایها الکفره اقتلوا الفجره، ای کافرانو یعنی تاتاریانو اقتلوا الفجره، دا فاسقان فاجران او دا بېدینه مسلمانان دي خو ویې مږې. نو کیدای شي دا زمونږ د مږلو دپاره یو سبب وي، خو مونږ د مږلو طاقت نه لرو. نو زمونږ الله ته دا دعا ده او زمونږ رب ته دا دعا نه چې یا رب کریمه مونږ د دې مږلو طاقت نه لرو، دا بلا زمونږ نه په خپل قوت او طاقت باندې لرکي. خو اسباب استعمال کې خاص کر اهل فن، اولیاء الله، اهل تصرف، اهل قلوب، اهل توجه خلک، څوک چې زمونږ په خبرو پورې خاندي هغه نه پوهېږي. خو چې څوک په دې فن باندې پوهېږي د نن نه شروع واچوي. مونږ مخکې نه شروع کړې ده، خو تاسو د نن نه شروع واچوئ چې دا بلا لر شي. تاسو به دا سوچ کوئ چې بس دا بلا مونږ اوچته کړه، دا مرض او تکلیف مونږ د الله په امر اوچت کو، او واپس هم دا هغوی ملک ته وویشتو.
او چې هغوی د طرفه څه سحر او جادو او بلا را روانې دي موږ ورته یو غټ روحاني دیوال لګولی دی او چې کوم د دوی مشر دی یا مشران دي چې دغه ما تاسو ته وي اګر چې دا شی ماته ډېر زیات نقصان رارسي دا یې شوی نوم اخیستلم بیا موږ ټارګټ کیو خو چې کوم شی د هغه طرف نه را روان دي نو اهل قلوب اولیاء الله ورته متوجه دي او د الله په امر او امداد سره دا الله تعالی زموږ نه لرې کوي دا شی خامخا ضروري راغلی دی ښه دا تاسو خامخا وکړئ دې باندې زموږ خلفا د هرې سلسلې والے چې دي کار شروع کړي او د امت دلته زموږ یو خو ملګري وي د امت څه بې سهارا نه دی راغلی نه د امت ډېر لوی رب دی او د هغه رب د لاوارثه نه دی د هغه امت ډېر لوی رب دی او بیا اهل قلوب اهل دل نیکان خلق دي انشاءالله هغوی متوجه نه دي چې متوجه شو په یو غړپ سره به دا دغه باندې کښېني خو یو درخواست زما دام دی چې جوماتونه آباد وساتئ څنګه تنظیم چې حکومت کړی دی هغې سره خیر دی آباد وساتئ یو دوه درې جمعې دي دا به انشاءالله الله پاک لر کړي تاسو د اعمالو ته متوجه شئ اسکارو ته متوجه شئ عوامو دپاره دا دی چې زما د غریبانانو خلکو خیال وساتئ ما د ملګرو ته وایي چې قسم دی که په ځان باندې مې کار شته خو صرف د غریبانانو ته وګورم که نه چې کوم دیاړي واري ما ته داسې داسې کورونه بعضې معلوم چې د هغوی د ډوډۍ د 2 ورځو درک نه یقین وکړه خپلې منډې تړې هر چې ووالې الله دې پکې خیر واچوي خو تاسو کوشش وکړئ چې دعاګانې وکړئ اعمال وکړئ احتیاطي تدابیر وکړئ دا یو څو ورځې دې الله دې تیر کړي خو چې کوم بڑا ہونے والا ہے دا دې الله تعالی ختم کړي دا هم یاد ساتئ دا کېږي ښه چې کوم شی را رواني دا د جادو د سحر سري او دې ته د اولیاء متوجه شي امر او حکم د الله دا هم یاد ساته ګورې ښه زموږ نه څو زیات موحدین نشته دا د توحید موږ نه زیات موحد امر او حکم د چا د الله امر او حکم د الله خو بید اولیاء الله په چا امر او حکم د چا د الله خو بدعای اولیاء الله خو په دعا د چا د اولیاء الله امر د الله حکم د الله خو دعا د اولیاء الله نو چې دعا د اولیاء الله یو امر او حکم باچی د الله د آفت پاش الله پاک انشاءالله لرکی الله دې د آفت لرکی او د تکلیفونو مصیبتونو نه موږ فهم یا رب کریم د آفت لرکی یا رب کریم ټول مسلمانان د آفت نه په امان کې وسات یا الله دا څه تکلیف چې موږ ته متوجه دی یا الله تعالی په خپل قدرت یې لرکی د دواړو جهانو خیرونه او برکتونه موږ ټولو له راکړي زمونږ وطن کې همغه خوشحالۍ بیا راولي چې آباد او شادي او دا بازارونه ډکي دا د فسق او فجور مراکز بیا همدغه شانته الله خود بند ساتي او دا د دین او د اسلام او د ایمان مرکزونه د الله ډک کړي واپس او د هر قسم آفاتونه په امان کې وساته وصلی الله علیه